اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو، وطنوالو، هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د یوې نوې موضوع سره چې هغه ستاسو په خوښه باندې موږ انتخاب کړې ده. ځینې مالدارانو دا پوښتنه کړې وه موږ نه چې یاره زما خوسۍ د 18 میاشتو یا د 19 میاشتو یا د 2 کالو نه اوښتې ده او دا زما خوسۍ نه تېرېږي او زه چې ورته هر څومره القاء وکړم دا نه بلربېږي. د ده وجه به څه ما په دې باندې اکثره ډېرې زیاتې مقالې نشرې کړي دي، خو ځینې وختونه دا بعضې کسان یا خط نشي لوستلی یا هغې ورسره هغه توان د دې نه چې هغه مقاله ولولي یا وخت ولري، نو د ویډیو پیغام په طریقه باندې موږ تاسو سره د خپله تجربه شریکوو. داسې ده چې په بدن کې د حیواناتو په بدن کې هره عضوه د بلوغیت یا د پخېدلو یو خپل خاص وخت لري، او که چېرته دغه وخت کې دغه عضوه یا دغه غړی پوخ نشي نو وروسته چې دی بیا مشکلات پیښیږي. خوسي روزانه یا خوسۍ روزانه د دې د خاطره چې د ځیګر، زړه، پړپوس یا مثلا سږي لرې د دې هاضمي سیستم، د دماغ، د دې ټولې عضلات او ورسره خوا کې تکثري سیستم دا یو خاص دغه ته ضرورت لري، وخت ته ضرورت لري چې دا پاخه شي، چې هغه عمر دی. د دغه عمر ته د رسیدلو د خاطره یا د دغه وخت ته د رسیدلو د خاطره دیو باید روزانه وزن واخلي، یو مقدار وزن باید واخلي. دا وزن دی د کومه کوي، دا باید د غذایي مواد وخوري، دغه وزن واخلي. نو خوسۍ یا خوسي چې دی دا تقریبا د ورځې د ولسټین او د مونبیلیارد کراس یا د دورګه چې موږ ورته یو یا کوم دا تاسو سره په افغانستان کې د لس سپین غر شرکت د لارې تاسو ګورئ، دغه باید لږ تر لږه 200 ګرام وزن باید واخلي. که چېرته 200 ګرام وزن واخلي نو دی کولی شي چې د خپل د بلوغ د وزن 52% یا 53% وزن پوره کړي. موږ عموما یو معقوله لرو یا مثلا یو خبره لرو، یو قانون لرو چې کله یو خوسۍ د خپل بالغ وزن یعنی د مور او پلار د بالغ وزن 50% وزن پوره کړه، دغه باید القاء شي. په افغانستان کې خو کوم نسلونه دي د هغې د بالغ وزنونه د 300-400 کیلو نه تقریبا زیات نه، خو د ولسټین بالغ وزن چې دی هغه د 200 کیلو نه پورته دی او د مونبیلیارد هم همداسې تر 200 کیلو پورې رسیږي. نو کله چې تاسو کراس کوئ زموږ نسلونه چې دي یا مثلا د دورګه نسلونه چې دي د دیو دا وزن پوره په هغه اندازه باندې نه دی. نو په خالص ډول باندې کوم نسلونه چې خالص دي د هغې وزن چې کله د 320 کیلو نه پورته شي، موږ عموما زه ژوندی وزن یادوم، البته چې دی کې غوښه او اوبه او دا څومره ژوندی وزن که تاسو وتلی د 320 کیلو نه کله چې د ده وزن ډیر شي تاسو کولی شئ چې دا څه کوي القاء کوي. که هغسې هم نه کول بیا داسې کولی شئ که چېرته مثال درکړم ستاسو د خوسیو عمر هغه د 12 میاشتو نه پورته شو او په وزن او په قد باندې برابره وه، تاسو کولی شئ دا القاء کوئ. اوس که چېرته تاسې دا خپله خوسۍ په خپل عمر باندې دی یعنې وزن یې کم واخیسته، 300 ګرام یې واخیست، 200 ګرام واخیست، تاسو خراب خواړه ورکړل، هغه مقدار پروتین او بېده او دا شیان دې ته ونه رسېدل، نو څه به کېږي دغه خوسۍ په ځای دې باندې چې په 14مې میاشتې باندې غویمه شي، وار راوړي، دا ماده شي د بلاربوالي دپاره، دا 21مې او 22مې میاشتې رسېږي. کله چې 21مې او 22مې میاشتې ته ورسېږي نو غوا به خوسۍ به غویمه کېږي، خو څنګه به کېږي تاسو چې کله القاء کوئ هغوی ته وړئ دا به نه بلاربېږي، بالاخره تاسو مجبورېږئ چې څه وکړئ دا خرڅه کوي او کسابۍ ته یې ورکړي. نو د دې د مخنیوي دپاره څه کول پکار دی؟ اوله خبره دا ده چې تاسو خوسیو ته دا کوم خوسي چې واړه یا خوسۍ دي دې ته کم از کم 6 کیلو شوده د ورځې ورکړي، او کله چې د شودو نه بیلول نو کم از کم 2-2.5 کیلو چای باید وخوري، دا دانه‌باب چې هغې کې کنجاړه او بور او ډوډۍ او دا شینې صحیح ده، او د ده سره خوا کې چې دی باید چای ورکړي شنه ورسره ورکړي. تاسو باید حد اقل که تاسو تله نه لرئ کولی شئ خاص فیتې خرڅېږي، په هغې فیته باندې چې دی موږ تاسو ته به چل وښیو چې هغه د سینې نه داسې تاویږي او هغې باندې تاسو کولی شئ چې څه وکړئ دا وزن کوي. یو خوسی باید کم از کم دا د میاشتې چې دی د 22 نه تر 30 کیلو پورې دا وزن واخلي تر څو دغه خپل حد ته ورسېږي. که چېرته دا وزن وانخلي او دغه خپل اعظمي حالت یا ګروت ته ونه رسېږي نو بیا په دغه کې چې دی که چېرته تېره هم شي نو دغه کې د شودو د تولید مشکلات هم پکې یو، دویمه ورسره خوا کې دا که چې د تېره شي لنګه شي په راتلونکي کې هم دغه غواګانې چې دی د مشکلاتو نه مخې. نو په صحیح طریقه باندې چې دی د ده پالنه د اول ورځې نه چې خوسی تولیدېږي وزېږي
شوده ورته ورکړئ 6 کیلو تر 2.5-3 میاشتو پورې به چې په شوده بندول به کولی شي چې غله دانه ورته ورکړي او د غلې دانې نه وروسته تاسو ته باید دا معلوم وي چې تاسو خوسۍ که چېرته وزن کم اخلي نو دا په دې معنا ده چې غوا به یا خوسۍ به وروسته چې دی بلاربیږي او کم زیان چې دی د هغه ډېر دی. نو کوشش وکړئ چې خوسو ته شنه خواړه چې هغه بېده ده، شفتله، رشقه دا شیونه ورکړي. بوس یوازې په دومره مقدار باندې ورکړي چې د هغې ګېډه پرې خالص ډکه شي. زموږ بدبختانه زموږ مملکت کې خلک ډېر زیات بوس ورکوي او کوم دغه چې دي غذایي مواد چې دي که هغه شنه دي که مثلا شفتله ده، رشقه ده یا کانسنټریټ غله ده د ونډه چې موږ تاسو ورته دا کم ورکوي نو وزن به کم اخلي. 200-250 ګرام وزن اخلي او کله چې هغه خپل وخت ته ونه رسېږي نو څنګه شي خسک شي او کوم حاصل چې تاسو په کار دی هغه نه اخلي. نو تر راتلونکي پورې په الله سپارم الله دې وکړي چې دغه نه مې څه زده کړي. مننه.